لوړ نکات محقق افسانه نگار چې تاسو ټول ښه پیژنئ ډاکټر یاسین اقبال یوسفزي صاحب ته بلنه ورکوم چې په اختصار سره د خپل خبرې د پندال ته وروي. ډاکټر یاسین اقبال صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. په سټیج ناستو قدرمندو مشرانو او زما مخې ته ناستو درنو مشرانو کشرانو او همزولو، د زر او زور نه، د مولا نه د خان جنت، زما جنت په دې دنیا د هر انسان جنت. اجمل بابا انساني سوچ مخکې کوو، د دې نه مخکې اوس مونږه خټک صاحب دي او نور مشرانو خبرې کولې چې پښتون کېدل، مسلمان کېدل دا ډېرې بره درجې دي. بنیادي درجه د انسانیت ته او د نړۍ په دې سیمه کې انسانیت اوس کم ښکاري. دا وجنې چې دي دا حیوانان هم نه کوي، دا مونږ یې چې کوو. نو اجمل بابا بنیادي دغه سوچ را مخکې کړی. یو غریب ماشوم بې وسه و، دی ونه وي چې زما څوک، خو ویزه د چا او هغه چا پسې شاته روان شي. ټول ژوند دی هغه چا پسې په شاته تلو باندې تیر کو. په خټه کې یې، په وینه کې یې د وطن ازادي، د پښتونولۍ مینه او دا هر څه موجودو. سیف الرحمن سلیم صاحب وی چې زما حجامت نو راغلی او د خټک صاحب لږه لږه په مخ باندې خړوالی راغلی و. وی د دوست محمد کامل صاحب په بالخانه کې زه ناستم، وی اجمل بابا راغی، ماشومو په څادر یې زنه پټه کړې وه. وی کامل صاحب ورته وی چې که دې ځل یې ونیولې نو ژوندی به بار نه راځي. که ځان بچ کول غواړې چې زه دې افغانستان ته واړوم. وی اجمل بابا غږ ونه کو. د 14 کالو ماشوم بیا ورته یو ساعت پس وی چې اجمله ژوندی به د دې جیل نه روځي که دې ځل یې ونیوي. وی ته بیا غږ ونه کو. وی اخر کې هغه داسې وخوځو چې ته اورې که نه. او هغه ماشوم د 14 کالو ورته وی که زه وتښتېدم نو د کوم کاز دپاره چې زه راوتیم دا کاز به د یو مخرور د یو غل کاز شي. زه دا کاز د غل کاز کول نه غواړم، زه به هر څه برداشت کوم خو ولاړ بیم. نو د 14 کالو ماشوم چې دا خبره کوي د دې مطلب دا دی چې دی یو پیدایشي مجاهد و، د ازادۍ یو ډېر لوی سوچ یې لارو. کله چې تقسیم شو نو په دغه وخت کې اجمل بابا د اکوړي د والیبال د ټیم کپتان و. د تقسیم په وخت کې اجمل بابا د اکوړي د والیبال د ټیم کپتان و. او د دیوبند نه چې کوم مدرسین رالو د دې ګواهان اوس هم ژوندي شته. هغه د اکوړي په جوماتونو کې راټول کړو او په خلکو یې وظیفه کېښوده. او په دې حساب د حقانیي بنسټګر هم اجمل بابا و. یو ویښ ځوان و. خودداري، د خوددارۍ درته دوه خبرې کومه. دی چې کله د افغانستان نه واپس راغی نو ده ته پارټۍ ټیکټ ورکړو. ده په هغه جلسه کې بیا وی دا ټیکټ زما دی. هغې ورته وی او ستا دی. وی نه دا زما دی. نو هغې ورته وی او ستا دی. وی که زه هر چاله ورکوم نو ورکوم. وی او ستا اختیار دی. هغه ټیکټ بل چاله ورکو. چا ورته وی دا ولې؟ وی زه به د ده دپاره منډه هم وم چې دی الیکشن وګټي. نو د اخري وخت کې ته ما تپوس وکړم بابا دا ټیکټ دې ولې ورکو؟ وی زه چې کله افغانستان کې وم نو ما سره موټر نه و او زما بچي دلته یوازې پاتې شي وو او دې سړي ما پسې بچي راوستو. نو احسان یې را باندې پورې و. نو هغه احسان مې ورله خلاصو. د خوددارۍ دا درجه وه. دویمه خودداري دا وه دی چې کله د پبو سکول کې استاد و د ډاکټر شیرزمان تیزي صاحب سموده استاد پاتې شوی. نو هغه به تر اخره پورې یېرېدو. د استادۍ او د شاګردۍ هغه فرق و. نو ما ته وی خټک صاحب له خو ځو، خو ته ترې تپوس وکړه چې ده د کمال فن ایوارډ واغستو، ده دا پیسې ولې واپس کړي؟ نو ما ورته ویم بابا مې تیزي صاحب وی چې ده دا پیسې ولې واپس کړي؟ وی ما ورته وی چې هلته به څوک غریبانان شاعران ادیبان هغې باندې وویشه. نو تیزي کاکا ما ته په غوږ کې وی ولې دا غریبانان دلته نه وو؟ زما اجمل بابا ته مې ولې دا غریبانان دلته نه وو؟ هغه ته وی
تیزی ته په دې خوشاله شوی چې اجمل د چا پیسو ته لاس نیولې وي. دغه خودداري دا د پښتون نښه وه، د سوچه پښتون نښه وه. د نظم زور پښتو کې کامدوسته شاعري وه، په پښتو کې د طبقاتي جنگ شاعري وه. خو که مونږ وګورو د علامه اقبال، رحمان بابا، خوشحال بابا او داسې لوی لوی شاعران دي، د هغې شاته د قرآن، د حدیث او د هغې مکتب د مولانا روم غوندې استادان موجودو. خو اجمل بابا د پښتنې خاورې نه خپله کنایه او خپله اشاره جوړه کړې ده. نو نظم یې پښتون کړی دی او په نظم کې چې کوم زور دی نو هغه کم از کم په پښتون ادب کې اوس کې چې په نورو ادبونو کې هم دغه زور نشته. او په دې وجه د بې د څه شکه د پښتو نظم بابا دی. په دې باندې اکیډمۍ افغانستان ټولو د دې ریکګنیشن کړی دی او بابا ته دغه اعزاز ورکړی شوی دی. د اجمل بابا خوشقسمتي وه چې پښتون خوار و. د اجمل بابا خوشقسمتي وه چې پښتون خوار و، نو د هغه شاعري کامدوسته شوه. که چېرې پښتون خوار نه وی نو هغه د طبقاتي جنگ مبارز و، هغه د طبقاتي جنگ دپاره لګیا و، هغه د پښتون قام پرستۍ دپاره نه و لګیا. خو پښتون خوار و نو هغه د هغه شاعرۍ کې فکس په طبقاتي کوالټي کې اجمل بابا ګوره نو د ګجر نظم چې دی دا هغه خپل اشارې کنایي او هغه خپل مضمونی په خپل پیدا کړی دی او د پښتنې لارې کوڅې د مظلومیت هغه دردونه مترنم کړي دي او په مخ کې باندې راغلی دی. اجمل بابا نن ټول ولس د هغه محبوبه سندرې وایي، خټک چې به د ځان سره جړله کله کله بلا خلک زه وینم چې د اجمل بابا تخیل مترنم کوي، رنګونه ورله ورکوي، خو اجمل بابا نه مني. نو خیانت نه دی پکار. هر څوک چې د دغه مکتب په لار باندې روان دي او د اجمل بابا تخیل مترنم کوي پکار دي چې د اجمل بابا اعتراف وکړي. اجمل بابا چې و نور محمد ترکی د افغانستان لومړی کمیونست مشر، د عبدالغفران بیکس صاحب یو لنډه غوندې کیسه وه. د یو سړي یو میلمه راته او هغه میلمه به ښکار له راته، نو هغه ښځې ته وي چې دا چرګه لال که که ښکاره مو کو خو هم که به پوخ کړي، خو که ښکاره مو نه کو نو دا چرګ به په کټوۍ کې پوخي نو میلمه به ډوډۍ وخوري. چې میلمه او کوربه دواړه په غرونو وګرځېدل، ښکار یې ونه موند. نو په دغه دوران کې د دې سړي بچی چې و هغه بیا بیا د کټوۍ لته چې د هډوکي زه د کټوۍ نه رالم، خو مور به ورته وي که هډوکي دې راواغست نو پلار به دې مړ کړي. نو هغه ماشوم به بیا وتړو چې د ماښام خړه شوه او دا مور یې چېرته دننه شوه نو دې هغه هډوکي یې راواغستو او د کور مخې ته یې جونګړه وه. نو چې دې د کوره بار راوته نو هغه پلار او هغه میلمه هلته ولیدل، نو ده هغه جونګړې ته ورمنډه کړه او ورننوته او هغه هډوکی یې لاس کې و. نو هغه کوربه میلمه ته وایي چې میلمه خوش قسمته ګوره په ټول دغه کې څو یو نه مونږ ته وي دغه د دې جونګړې ته ننوته او برغې ډزې یې پرې وکړې او هغه ماشوم ولګېدو او هغه پلار ته وایي چې بابا ما هډوکی نه دی خوړلی دا دی. نو نور محمد ترکی د انقلاب سوچ کړی و خو د هغه په لاس کې هکه هډوکی پاتې شو او خوړو ته یې چا پرې نه ښودو. د اجمل بابا نه پلار و نه هغسې مور وه نه کټوۍ باندې کړې وه. په دې غیرت چغه کې هغه دغه خبره را وړاندې کړې ده او هغه ارمان یې ځان سره وړی دی. اجمل بابا د زمانې شاعر و. د زمانې شاعر څوک د زمانې شاعر خوشحال بابا و، د زمانې شاعر رحمان بابا و، غنی خان و، حمزه بابا و او پنځم نوم د اجمل بابا راځي. او دا ځکه چې کله افغانستان ته مونږ لاړو او هغه وخت کې د 20 کالو هغه جنگ ختم شو، د 40 کالو
هغه جنگ ختم شو نو ما وی چې دا بابا په دې سټیج باندې دې خلکو ته سوی هغه ورته خبرې سوي وی زما د بابا کور او ورور بخدای که یو سلاشي زما د بابا کور او ورور بخدای که یو سلاشي د وینو په دې ډنډ کې به یو نوې ګل پیدا شي نو د وینو په ډنډ کې چې ګل پیدا کوي دا د زمانې شاعر کولی شي دا بل څوک نشي کولی په دې شعرونو درنه اجازت غواړم چې د جنت مینې زاهدان کړل په دنیا څه کوي دا د غرض یاران اوس ما څه کوي تا څه کوي او ډېر سادهګان اوس هم په تمه دي بدلون به راځي ډېر سادهګان اوس هم په تمه دي بدلون به راځي ګنې خبر دي رهبران په پښتونخوا څه کوي او د اخري شعر درته وایم د وخت دغه را سره وی دا دوزخیان کې مستثنا دا دوزخیان کې مستثنا چې بیګناه نسوځي دا دوزخیان کې مستثنا چې بیګناه نسوځي دا د قانون مقدس په استثناء څه کوي ډېر ډېر